خیر نیکه چېرته په خیر څنګه چل دی دا چېرته غیم ستا خو درېیمه ورځ ده نه ښکاري نو 3 ورځې ما ماما کره تېرې کړي نه ماړه دی خو به دې چرګوټي مرګوټي والي ښه نه یار پخولو یې خو بس زه ایثار نه شوم نو 3 ورځې کې یو چرګوټی پوخ نه شو بس دغه سوچ ما م کومه چې 3 ورځې کې پوخ نه شو که نه دا کال کې م نه پخېږي کور به وخورم دا بېګاله څنګه شپه وه څنګه شپه وه مړه ټول ستوري ښکارېده نو تېره کې ستوري ښکاري که نه نو دا انور ولې نه ښکارېدو تېره وه که نه ځکه نه ښکاري نو دا د ورځې ولې ستوري نه ښکاري ورځ ده که نه نو دا انور ولې ښکاري مړه تا زه څه ووایم ماله به ته څه وایې ته سوچ دا خوله ده نه وم شابه شابه اوس ما ته څه ووایه شابه تا را وایي تا پلار څه ووایي السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام حکیم صاحب ما بچې ښه جوړ بدابري بچې جوړ حکیم صاحب ته نن تپوسونه وکړه سبا به زه بېرته تاله خپله بیماري ووایم نه نه بچې وایي دا زما عادت کې بچې وایي وایي حکیم صاحب داسې کار دی که نه زه د خپلې ښځې خبرې نه اورم دغه بیماري ده زما دا بیماري نه ده بچې دا تا باندې الله تعالی خاص قلم دی خیر هلکه ولې خفه یې مړه نن ډېر زیات خفه یم یا نه مړه والله ډېر زیات خفه یم څومره خفه څومره خفه یم که نه چې د جامو نه په خوشحالۍ کې نه ځایږم یار نن زه ډېر زیات خوشحاله یم یار ډېر زیات خوشحاله یم ها دومره خوشحاله یم که نه دومره نه مړه چې د خفګان نه ژړا راځي یا لکه دلته څه کې څه پسې راغلې والله زه خو تا پسې راغلی وم خیر شو ناته ماته بله ورځ ویلي وې پلار مې ټاټکي چلی که نه نو ما که زه ځان څه کلندر کړم نو ډېره بخي دوا به ورته کوم وروره وایم مسلمانه ته ساده ګلې حاجي زه ساده ګل یم ولې استادجي خیر خو دی وایم په 8م کلاس کې حاجي ولې ما څه چل کړی استادجي وایم مسلمانه تا ته څه پته شته نه وایم د سکول ریکارډ دې مات کړی دی استادجي په ایمان کتې زه خبر یم بل چا به مات کړی ګنې هغه مسلمانه زه ته وایم پس پوزیشن دې اخیستی دی استادجي په ایمان کې به اخیستی زه په سرکاري شیزونو کې ګوتې نه وم بل چا به اخیستی